ساحل صاحب وایي چې پښتونخوا دې تل آباد وي ساحله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. او دارنګ ممتاز اورکزیم په یو شعر کې ویلي دي چې زه کله د تذلیل په انتها کې خندېدی شم، زه دومره حوصله نه لرم یاره لکه ډم. نو تاسو له الله ډېر لوی حوصله او ډېر لوی استقامت درکړی دی او ستاسو خپل فن له ډېره زیاته قرباني ورکړې ده. خو دا راته ووایي چې ستاسو د دې واکمنو نه د دې حکومتي چارواکو نه ګیله څه د مطلب تر اوسه پورې تاسو ته صدارتي واډ ولې میلاو نه شول؟ که چېرته تاسو ته صدارتي واډونه میلاو شوي وي، زمونږ خو د عامو نورې سوسونو محکمې دي، د هغې د ایواډونه د یو پلاستیکي کپ په صورت کې وي، نو هغه چې کوم دی یو زمونږ فنکار له هېڅ قسم مرسته نشي ورکولی، بلکې زمونږ زیات فنکاران داسې دي چې هغه د ژوند اخري لحظو کې چې کوم دی د ډېر زیات اذیت نه تېرېږي. نو د پښتو انډسټري ډېره زیاته غریبه ده، داسې منظم شکل کې د پښتو موسیقۍ له چا کار ونه کړل، بلکې یو وخت داسې و د کیسټو دور و د سیډي دور و، هغه چې کوم دی دوی ورسره ځان اپډیټ نه کړل، هغه سروایول دي دپاره ډېر زیات ګران شول. پکار دی چې نن سبا چې کوم نوې سورسز دي، یوټیوب دی، ټیک ټاک دی، یا مختلف داسې نور سورسز دي، نو پکار خدا دی چې زمونږ د فنکارانو سره ځان اپډیټ کړی وي، میډیا د دې نه چې کوم دی ډېرې زیاتې فایدې اخیستې وي، خو چونکې دا لکه دوی دپاره ګرانه وه، نو خدای دې وکړي چې دا فن همداسې برقرار پاتې شي. اوس به هغه پالش سره سم بندېږي، خو دومره ګیله کوو چې زمونږ اصلي حق چې دی که نه دا په حکومتي باندې دی. لکه اوس پی ټي وي زمونږ د حکومت یو شی دی، یو چینل دی، دی مونږ له هېڅ ونه کړه. ګوره دا هیواد دی چې په هیواد اخېستو شي که نه، نو د احمد ګل نه مخکې د چا حق نه جوړېږي. مونږ چې څه کړي دي پی ټي وي دپاره، زمونږ هغه ریکارډ به مو نه شماري. مونږ چې څومره کار په دې پی ټي وي کې کړی دی چا به کړی نه. مونږ پوران چې هغه چیټۍ هم ویشلي، ډاګیان هم رانه جوړ کړي دي، مونږ د فلم هیروګان جوړ کړي دي، خو مونږ له هغه ایوارډ ونه شو. زه د دې خپلې مرکې په توسط سره دا خبره کومه، احمد ګل چونکې ضعیف العمر دی، د عمر ډېره حصه ترې تېره شوې ده، الله دې وکړي چې ډېر وخت موږ سره نور هم په دې دنیا کې پاتې شي. دا پته نه لګي چې دوی مخکې کېږي که موږ مخکې کېږو، خو البته تر څو پورې ساګانې وفا کوي، که بیا وروسته په ټیک ټاک باندې او په سوشل میډیا باندې د دوی د مرګ نه پس دا کلامونه شایع کېږي، د دوی تصویران شایع کېږي، او موږ مستوي طور باندې چې کوم دی بیا افسوس کوو، بیا لاس راوړو. نو زه یم چې را روانه چې کومه کمیټي ده، په کار خو دا دی چې د احمد ګل استاد چې کوم موسیقي دا کم کار دی، کم زیار دی، د هغې د جانچ پړتال وشي، د هغې د جایزه دې واخیستلی شي، او احمد ګل استاد نه بل څوک چې کوم دی د صدارتي واډ حقدار ماته په دې وخت کې نه ښکاري. نو لحاظه که اګست کې دا کمیټي فیصله کوي، که په کار دا ده چې احمد ګل استاد ته دې صدارتي واډ میلاو شي. د بلې مرکې پورې ماله راکوي اجازت په الله م سپارم.